د 1921 کال په وروستۍ میاشت کې پولیس راغلل او عبدالغفار خان یې له مکتبه ووت. د مکتب په حویلۍ کې د فوټبال میدان جوړاوه. لومړی یې د پېښور بندیخانې ته یوړ او له جنایتکارانو او جنایي بندیانو سره یې په یوه کوټه کې واچاوه. 10 ورځې وروسته یې د پوښتنو لپاره ور وغوښت. د جرم هجرت او د مکتبونو جوړول و. قاضي 3 کاله قید ورته ولیکه. عبدالغفار خان په بند کې ډېرې سختې لوږې او تندې وګاللې. ځای نه و. په اخوره کې یې پوروړه یا سپین واښه هوار کړل. همالته به ویده کېده. خو ده دې سختو ته نه کتل. هلته هم قرار نه وناست. زندانیان به یې په ژوند، نورو ته په احترام او د خپلواکۍ په ارزښت پوهول. عبدالغفار خان 2 میاشتې د پېښور په بندیخانه کې و. وروسته یې د دیره اسماعیل خان زندان ته ولېږه. هلته به ټوله ورځ درنې میچنې ته ناست و. چینجن، نخوته او غنم به یې پرې اوړه کول. همدا به وروسته زندانیانو ته پخېدل. د مطالعې حق نه درلود او کتابونو ته نه ور پرېښودل کېده. خو کاغذ او قلم یې لرل. همالته یې خپلې خاطرې لیکلې. عبدالغفار خان ناروغ شو. نور ناروغان به د زندان روغتون ته بیول کېدل، خو د ډاکټر ونه لید. حال یې نور هم بد شو. ډاکټر یې بندیخانې ته ورته راوست. دوا یې ورکړه، خو ناروغي دومره ژوبل کړی و چې په 1.5 میاشت کې یې کابو 12 کیلو وزن کم شو. غاښونه یې خراب شول، وړۍ یې خوړینې شوې، وینې به ترې تلې. دلته نورو بندیانو هم چندانې ښه وضعیت نه درلود. ګرمي وه، د بندیخانې نظافت ته پام نه کېده، بوی و. په زندان کې چټل لښتي تېرول. په بندیانو کې ناروغي ګډه شوه. د ورځې به 4-5 مړي وتل، خو هیچا هم سر نه پسې ګرځاوه. د انګریز حکومت و قیدي انسان نه ګڼل کېده. د عبدالغفار خان ناروغي ډېره شوه. روغتون ته یې بوت، ښه شو. دی بیرته زندان ته لاړ. هلته یو ډاکټر ورباندې مهربانه شو. عبدالغفار خان ته یې شیدې وروړې، خو ده مننه ترې وکړه. ویل چې دا د زندان د روغتون شیدې دي، د ناروغانو حق دی، زه یې نشم څښلی. ډاکټر حیران و. د باایماني یې خوښه شوه. ورته ویل چې له دې وروسته به له کوره ډوډۍ در ولېږم، خو ده ونه منله. ډاکټر ته یې ویل چې اوس د زندان په ډوډۍ عادت شوی یم. څومره چې انسان خپل خواهشات کم کړي، په هماغه اندازه به آرام وي. دا خبره د زندان تر مشره ورسېده. راغی عبدالغفار خان یې د غنمو له اوړه کولو منع کړ. ورته ویل چې نور دا کار مه کوه. په زندان کې 200 بندیان دي، نورو ته یې پرېږده. خو ده ورته ویل چې نه، زه خپله برخه کار پر نور نه ور اچوم. کله چې یې روغتیا ښه شوه، نو د ورځې به یې کارخانې ته بیوه. هلته به یې له نورو زندانیانو سره د لیکونو پاکټونه جوړول. ماښام به یې بیرته زندان ته راوست. عبدالغفار خان په جیل کې هم له خپلو خلکو ښه خوله نه ده وهلې. وایي چې دلته هم خلک 2 ډلې وو. اوله ډله د پېښور او مردان اوسېدونکي وو. په دویمه کې بنووال او کوهاټیان راټول ول. دوی به تل جګړې سره کولې. په بندیانو کې واړه هلکان هم وو. زیاتره جګړې به یې د هلک پر سر وي. عبدالغفار خان به له دوی سره کېناست. سمې لارې به یې ورښودلې. خو دا کار د بندیخانې په مشرانو ښه ونه لګېد. دی یې په بندیخانه کې په بغاوت تورن کړ. ویل چې ته بندیانو ته د ازادۍ درس ورکوي. له هغې وروسته پیره پرې ودرېده. ده له نورو بندیانو سره د خبرو حق نه درلود. عبدالغفار خان حتی له خپلې کورنۍ او دوستانو سره ملاقات نشوی کولی. څوک چې به ورته راغلل، د زندان له عمومي دروازې به ځواب شول. دی یوازې و. له هیڅ چا سره یې د خبرو اجازه نه درلوده. کله کله به یې زړه خوړل کېده، خو بیرته به یې ځان ته تسلي ورکړه. د خلکو ویښول په دومره تکلیف ارزېده. څه وخت وروسته یې د دیره غازي خان بندیخانې ته بوت. عبدالغفار خان یې د سیاسي بندیانو برخې ته وروست. هلته یې ځینې شناخته ملګري ولیدل. هغوی نورو ته ور معرفي کړ. عبدالغفار خان اوس یوازې په خپل کلي کې نوم نه درلود. اوازې یې په ټول هندوستان کې تیتې شوې. هندوانو د سرحد ګاندي باله. بندیان ورغلل، پښو او لاسونو ته ورلوېدلې کړۍ یې ورماتې کړې. دا بندیخانه یو څه ښه وه. بندي لمبېدلی شوی. دی یې د هندوانو او سیکانو برخې ته وروست. هغوی ډېر جنجالونه نه لرل. جنګونه یې کم ول او ده ته یې احترام کوه. خو خوب یې نشوی کولی.
سیکان به نیمه شپه راپورته شول، وبه لمبېدل او په لوړ غږ به یې خپل عبادت پیل کړ. تر سهاره به یې نارې ویلې. وروسته یې د زندان یوې بلې برخې ته بوت. دلته شپېته کسان ول، هندوان، سیکان او مسلمانان ګډ اوسېدل. ډوډۍ به یې هم یو ځای خوړله. عبدالغفار خان دلته خوشحاله و، ځکه په نزاکتونو پوه کسان ول، نور یې نه په تکلیف ول. ده به د ورځې وړۍ ورېښلې، د شپې به له نورو سره ناست و. دلته څو عقیدې موجودې وې، زیاتره یې لوستي کسان وو. خبرې په اسانه ورسره کېدای شوی. په بندیانو کې د هندوانو او سیکانو ازادي غوښتونکي مشران هم ول. دوی به تر ناوخته د خلکو د راویښولو په اړه خبرې کولې. دا بحثونه ګټور وو. له پوه خلکو ډېر څه زده کېدل. عبدالغفار خان یې له هغه ځایه د لاهور بندیخانې ته بوت. د یې له جنایي بندیانو سره واچوه. د لاهور د جیل قوانین ډېر سخت وو. نه سمه ډوډۍ وه او نه هم د اوسېدو ګزاره حاله ځای. دلته له عبدالغفار خان نور سیاسي بندیان خبر شول. هغوی له ده سره کتل غوښتل، خو اجازه یې ورنه کړه. خو په سیاسي بندیانو کې ډېر مشهور او زورور کسان او د کانګرس غړي هم ول. د زندان مشر له دوی ویره درلوده، ځکه دوی له ژورنالیستانو سره د خبرو حق درلود. په اخبارونو کې د زندان د مشر پر ضد شکایت د مشر په ګټه نه و. دوی د زندان مشر مجبور کړ چې عبدالغفار خان له جنایي بندیانو راوباسي او د سیاسي بندیانو برخې ته یې ورولي. عبدالغفار خان یې سیاسي بندیانو ته وروست. د بندیخانې یوه لویه احاطه درلوده. ګڼ بندیان د عبدالغفار خان لیدو ته ورغلل. هغه وخت د عبدالغفار خان وریو پړسوب کړی و، اوبه یې اخیستې وې، دردونه یې ډېر وو. دته د سیاسي مشرانو په شناخت ډاکټر راغی. څو له علاجه وتلي غاښونه یې ور وایستل، نورو ته یې دوا ورکړه. خو حکومت له بندي عبدالغفار خانه په زندان کې هم ویره درلوده. دی یې یو ځای نه پرېښود. حکومت باور درلود چې دا سړی د قناعت داسې ژبه لري چې په زندانونو کې هم د حکومت دښمنان ډېرولی شي. بیرته یې د دیره غازي خان بندیخانې ته ولېږه، خو هلته هم ترې وویرېدل. لنډ وخت وروسته یې بیا د لاهور بندیخانې ته بوت. دا وار یې قیودات پرې سخت کړل. دلته به ټولو بندیانو سهار او ماښام د بندیخانې په احاطه کې د ګرځېدو اجازه درلوده، خو عبدالغفار خان ته دا اجازه نه ورکول کېده. له نورو سره د ده نیم ساعت ګرځېدا هم د پیرنګي لپاره خطرناکه وه. د په دې لنډه موده کې هم د بندیانو ذهنیتونه وراړولی شوی. بیرته یې د دیره غازي خان بندیخانې ته ولېږه. دی د دیره غازي خان په بندیخانه کې و چې یو بل بندي یو اخبار ورته راوړ. په اخبار کې لیکل شوي و چې مور یې مړه شوې ده. د مور مرګ یې زړه ور مات کړ. له هغه ځای یې د میانوالې بندیخانې ته انتقال کړ. د دې بندیخانې مشر په ظاهره مهربان انسان و. له عبدالغفار خان سره یې ښه رویه کوله. په بندیخانه کې یوازې یو څو مسلمانان وو. نوره بندیخانه له سیکانو او هندوانو ډکه وه. دلته د دوی خوراک ښه و. دوی د دیګ پخولو اجازه درلوده. خو وروسته معلومه شوه چې د زندان دا مشر هم دومره ښه نه دی. ده به د مسلمانانو او نورو ترمنځ تفریقه اچوله. بندیان هم ساده خلک ول. هندو به له مسلمان سره ځکه وخوړل چې مسلمانانو ولې غوښه پخ کړي. سیک به خپل سیک ته څپېړې ونیولې چې ویښته یې ولې کم کړي. عبدالغفار خان د سیکانو او هندوانو له مشرانو سره کېناست. دوی یې قانع کړل چې د دوی هدف لوی دی، د هندوستان خپلواکي ده. دا وړې خبرې یې لا تاواني کوي، دښمني راولي او له یو بله د بیلتون سبب ګرځي. د میانوالۍ د بندیخانې یو بله لویه ستونزه دا وه چې دلته به هر وخت د شګو طوفانونه راتلل. دوړې به وې، په یوه متري کې به دې څه نه لیدل. ان د زندان په کوټو کې به هم هیڅ نه ښکاره کېدل. سترګې، خوله، ځان، دې، کاسه، جامې، کوټه، هر څه به له تودو شګو ډک و. دلته ګرمي ډېره وه. که کومه ورځ به شګې نه وې نو د شګو ځای به میاشو ونیو. ملاریا او نور ناروغۍ ډېرې وې. د عبدالغفار خان صحت بیا خراب شو، خو ډاکټر نه و. عبدالغفار خان 3 کاله په مختلفو بندیخانو کې تیر کړل. لوږې، تندې او ناروغۍ وګاللې. آزاد شو او خپل کلي ته لاړ. غفار خان چې کله له 3 کلن زندان خلاص شو، تر کور مخکې اول د کلي مکتب ته ورغی.
زده کوونکي او ښوونکي مخې ته ورغلل. دوی خوشحاله و، چیغې وهلې فخر افغانه، په خیر راغلې له زندانه، مرحبا مرحبا. دا چیغې زورورې وې. تر نږدې کلو ورسېدې. خلک خبر شول، مکتب ته راغلل. عبدالغفار خان یې په غېږ کې ونیو. کور ته لاړ. په کور کې دومره ښځې راټولې وې چې د تېرېدو لار نه وه. ځینو یې له ډېرې خوشحالۍ ژړلې. د لرو کلو اوسیدونکي خبر شول. د میلمنو کوټه به له خلکو ډکه وه. له کوهاټ او بنو هم خلک راغلل. عبدالغفار خان به ورسره خبرې کولې، د زندان خبرې، د حکومت د ظلم خبرې، د تعلیم او ازادۍ خبرې. د په 3 کلونو کې ډېره اقتصادي ضربه لیدلې وه. حکومت یې د ګوډې منډۍ بنده کړې وه. له کورنۍ یې تر اصلي مالیې څو چنده ډېره مالیه اخیستې وه. عبدالغفار خان ته میلمستیاوې شروع شوې، خو د خلکو ته ویل چې په میلمستیاو ډېر مصرف راځي. که زما خوشحالي غواړئ نو د میلمستیا د لګښت نیمایي پیسې نغدې راکوئ. په همدې پیسو به په خپله ژبه یو اخبار راوباسم او که پاتې شوې پر مکتب به یې ولګوم. خو هغه وخت ډېر خلک د اخبار او خپلې ژبې په اهمیت نه پوهېدل. دوی میلمستیاو ته تیار ول، خو د میلمستیا نیمایي مصرف یې نه ورکول. ویل چې اخبار به څه وي او ګټه به یې څه وي. دته یوازې 3 کسانو نغدې پیسې ورکړې. عبدالغفار خان له خلکو مننه وکړه، خو د هغوی پخه ډوډۍ یې ونه منله. عبدالغفار خان ته د هغه د آزادېدو په مناسبت انجمن اصلاح افغانه یوه لویه غونډه ونیوله. دې غونډې ته زرګونه کسان راغلل. په همدې غونډه کې یې د فخر افغان پاچا خان لقب ورکړ. غفار خان په قبایلو وګرځېد. خلک یې وهڅول چې په خپلو سیمو کې مکتبونه جوړ کړي. ځینو خانانو ورسره ومنله. په خپلو کلیو کې یې مکتبونه جوړ کړل. د بل دیني عالمانو سره کتل. هغوی ته به یې د مکتبونو ګټې بیانولې. کوم کلي ته به چې ورغی نو خلکو به بابا باله. خو ده به ورته ویل چې دا ستاسې مهرباني ده، خو تاسو همدې باباګانو وخوړلی، په تیارو کې پرېښودی. زه مو بابا نه یم، زه مو خدمتګار یم. د ولس خدمتګار هغه دی چې د ولس د خدمت لپاره مزد وانخلي او پر چا احسان وانه چوي، بلکې د ولس خدمت خپل مسؤلیت وګڼي. په ولس کې د غفار خان محبوبیت دومره ډېر شو چې ځینو بزرګ باله. خو ده به ورته ویل چې نه، زه بزرګ نه یم، ستاسو غوندې عادي انسان یم، ماته مه ټیټېږئ، لاسنیوی مې مه کوئ، خبرې مې ومنئ. د غفار خان ملګري مولانا اکبر خادم به ورته ویل چې له خپلې بزرګۍ انکار مه کوه. دا خلک د بزرګ خبرې لا ښې مني. مکتبونه به جوړ کړي. خو ده به ورته ویل چې زما هدف د ولس راویښېدا ده. پوهه، انساني حقوق او ښه ژوند دی. د هدف لپاره باید پاکه وسیله استعمال کړو. له ځانه او خلکو سره باید صادقه واوسو. غفار خان په 1926 کال کې حج ته لاړ. د حج له مراسمو وروسته فلسطین، سوریې او عراق ته لاړ. هلته یې له دیني عالمانو سره ولیدل او له دوی سره یې د هندوستان او قبایلو د ازادۍ په اړه خبرې او مشورې وکړې. د له دې سفرونو یوه نتیجه واخیسته. ولس لا ویده او ویده ولس به څنګه ازادي اخیسته. کله چې بیرته خپل کلي ته لاړ نو د ولس د راویښ کولو لپاره یې په خپله ژبه د پښتون په نوم یو اخبار راوویست. تر دې دمه په قبایلو کې په پښتو ژبه کې هیڅ هم نه و. غفار خان د ولس د راویښېدا لپاره د اخبار په اهمیت خبر و. اخبار د ولس پوهه لوړوله. په ولس کې لیکوالان پیدا کېدل او خلک یې ویښول. ژبې ته خدمت و. خو ولس لا له اخبار او د خپلې ژبې له اهمیت ناخبره و. عبدالغفار خان لیکي ما خپلو خلکو ته د دوی په خپله ژبه اخبار راویست. دوی ته خپلې ژبې اهمیت نه درلود. خپله ژبه سپکه ورته ښکاره کېده، ځکه بدبخته و. کوم قوم ته چې خپله ژبه سپکه ښکاره شي نو دوی سپک شي، او له کوم قومه چې خپله ژبه ورکه شي دوی ورک شي. د یوه ټولنه درلوده. د عبدالغفار خان په غوښتنه دې ټولنې 3 کاله مخکې له هغه وخت چې دی په زندان کې و له حکومته د اخبار جواز غوښتی و. خو په 3 کاله کې مختلفې بانې ورته کېدې، جواز یې نه ورکوه. عبدالغفار خان اوس له زندان آزاد شوی و. دی په خپله په جواز پسې وګرځېد. جواز یې په سخته واخیست. د پښتون لومړی اخبار په 1928 کال کې چاپ شو. د اخبار په پیل کې دومره لوستونکي نه درلودل، خو وروسته مشهور شو. ډېر لوستونکي پیدا کړل. دا اخبار به کابل ته هم راته. د یوازې په اخبار اکتفا ونه کړه.
له ټولنې سره وغږېد. دوی به وخت پر وخت مشاعرې جوړولې او د قبایلو له مختلفو سیمو به ګڼ شاعران ورتلل. شاعرانو اوس یوازې د خال اوږدو سترګو او لنډې سپینې زنې په اړه شعرونه نه ویل. شعرونه یې انقلابي وو، ولس یې ورورولۍ او یووالي ته راوباله. تشدد یې نه غوښت او په دوی کې له تشدده پرته د خپلواکۍ جذبې راپارولې. دې مشاعرو ته ښځې هم ورتلې او شعرونه به یې ویل. د ټولنې ولس ورورو ویښاوه، خو د ټولنې په مشرانو کې بې اتفاقي ولوېده. ځینو مشرانو استعفاوې وکړې، غونډې کمرنګې شوې. دا وخت بله پیښه وشوه. حبیب الله کلکاني د سقاو زوی کابل ونیوه. عبدالغفار خان پوهېده چې افغان وطن د تباهۍ په لور روان دی، ځکه یې د قبایلو مختلفو سیمو ته سفرونه وکړل. له خانانو، ملکانو او عام ولس یې وغوښتل چې د امان الله خان ملاتړ وکړي. له ده سره د پښتون اخبار هم د امان الله خان په ملاتړ لیکنې خپرولې. ګڼ خانان او ملکان په احساساتو راغلل او له امان الله خان سره یې درېدا وغوښته. غفار خان وایي په افغانانو کې ډېر پاچاهان تیر شول، لکن د پښتنو نرو ښځو چې څومره ډېره مینه له امان الله خان سره درلوده، له بل یوه پاچا سره هم نه درلوده. امان الله خان پر قبایلو ګران و او د ده په ماتې ژړل. امان الله خان کندهار ته تللی و. عبدالغفار خان غوښتل چې پاچا وویني او د کابل د بیا نیولو لپاره مرسته ورسره وکړي، ځکه یې کندهار ته د تګ نیت وکړ. دی له خپلو څو ملګرو او قومي مشرانو سره کوټې ته لاړ چې له هغه ځایه کندهار ته لاړ شي، خو حکومت په کوټه کې ونیوه او بیرته یې ولېږه. جګاباد ته یې ولېږه او جګاباد له بلوچستان یوه وتلې سیمه ده. خو عبدالغفار خان د ماتې سړی نه و. سهار یې بیا د کویټې د ریل ټیکټونه واخیستل، خو په سیوۍ کې انګریزانو ریل ودراوه او دی یې ترې راښکته کړ. انګریزان ورته ویل چې ته هغه وخت کندهار ته تللی شي چې امان الله خان دې په خپله ور وغواړي. عبدالغفار خان له هغه ځایه ډیلي ته لاړ. هلته یې له افغان کونسل سره ولیدل. په ټلیفون کې له امان الله خان سره وغږېد. امان الله خان د لیدو ډاټ ورک. دی بیرته پېښور ته لاړ. امان الله خان په خپله امضا فرمان ورته راولېږه چې کندهار ته ورشي. عبدالغفار خان تګ ته تیار شو، خو حکومت یې بیا مخه ونیوله. ورته ویې ویل چې د دوی اجازې ته دې ماتله شي. وخت و د سفر اجازه یې ورنه کړه. دا وخت نادر خان له فرانسې پېښور ته ورسېد. عبدالغفار خان له نادر خان سره بلد و، دی یې له پخوا پېژانده. ورته ویې ویل چې کندهار ته لاړ شه او له امان الله خان سره د کابل په نیولو کې مرسته وکړه. خو نادر خان کندهار ته تګ نه غوښت. دی د نادر خان په نیت پوه شو. ورته ویې ویل چې ته له امان الله خان سره د مرستې په خاطر نه، بلکې د ځان د پاچا کېدو لپاره راغلی. خو نادر خان ژمنه ورسره وکړه چې دی یوازې د امان الله خان پاچاهي غواړي. نادر خان ځاځیو ته روان شو، خو تر تلو مخکې یې غفار خان ته ویل چې په ټل کې به سره ووینو. غفار خان ټل ته ورغی، خو نادر خان له ټله تللی و. د لیک پسې ور ولېږه. ورته ویې لیکل چې اوله وعده دې پوره نه کړه، په ټل کې راته ماتله نه شوې، دوهمه وعده دې هم په شک کې ده. غفار خان مردان ته لاړ. هلته خبر ورسېد چې امان الله خان له کندهاره کویټې ته رسېدلی دی. غفار خان خفه شو. د افغانانو آبادي د امان الله خان په پاچاهي کې لیده. امان الله خان ممبئی ته لاړ. غفار خان له عبدالهادي داوي سره لیدو ته ورغی. هلته یې امان الله خان ولید. له هغه سره خبرې وکړې، تشویق یې کړ چې تر خپله وسه مرسته در سره کوم، خو ته وطن مه پرېږده، بیرته لاړ شه او پاچاهي ونیسه. خو پاچا بېوسه شوی و، زړه یې مات و. د له خپلو افغانانو سره جګړه نه غوښته. نادر خان د 1929 کال په اکتوبر کې کابل ونیوه. د سقاو زوی یې اعدام کړ. خپله پاچاهي اعلان کړه او په دې توګه یې له عبدالغفار خان سره دوهمه ژمنه هم ماته کړه.